بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې بخونکي مهربانه دی. مینوالو زه ستاسو ورور امتیاز کمر یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم. مینوالو که زه خبره د ثوابې وکړمه، د ثوابې په سیمه باندې چې کوم ظلمونه او زیاتي شروع دي، د یو ظلم نه بل ظلم زورور وي او ظلمونه رس ته رزه سیوا کېږي. په دې معاشره کې داسې ظالمان شرمخان دي چې د ګلاب په شان ماشومان خوري. یو څو ورځې مخکې د ثوابې مانیرې بالا سره تعلق لرونکي یو ماشوم چې نوم یې سماما دی، د پلار نوم یې محمد اقبال، چې د کوره لاپته شوی و، د هغه لاش یعنې قتل شد دا لاش منتلي شوی دی او ډیر په بېدردۍ سره وجلی دی. د ذرایع ملګري وایي چې 2 ورځې مخکې ججوهان میره کې یو لاش منتلي شوی و چې پولیس د قانوني کاروایی نه بعد TMA ثوابې ته حواله کړی و چې هغې امانتاً دفن کړی و. نن د هغې لاش شناخت شو چې هغه لاش د 21 کاله سماما ولد محمد اقبال و. خو زه حیران یم دې ظالمانو ته چې ای ظالمانو، الله خو تباه کا، الله خو برباد کا. دې ماشوم ګلاب څه ګناه کړې وه چې دومره په بېدردۍ باندې وجنې او بورې کې بندوې. د مسلمانانو او د پښتون په معاشره کې دا څه شروع دي؟ داسې ظلم خو د بني اسرائیل او د کافرانو په ملکونو کې هم نه کېږي. که بل خوا نن زه د دویمې واقعې ذکر وکړم، نو په ثوابې جنډه کې اسلامپوره کې د 13 کالو یو بل ځوان چې نوم یې راخیل ایاز ویلی شي، هغه هم قتل شوی دی. د ثوابې سیمې نه د انسانانو کسابخانه جوړه شوې ده او د انسانانو وینې پکې داسې تویېږي لکه د اوبو. درېمه واقعه په ثوابې کې تحصیل رزړ شوې اډې سره خوا کې امزاډیر کلي کې راپېښه شوې ده چې سحر وختي یو نامعلومه لاس چې د زنانه لاشو برآمد شوی دی چې عمر تقریبا 45 سال نه تر 50 ساله پورې دی. د زنانه لاش په پټو کې پروت و چې قتل شوی دی او د ورثو یې هېڅ پته نه لګي. زه د ثوابې د هر کلي مشرانو ته، علماو ته، سیاسي مشرانو او ځوانانو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړئ د امن و امان صورتحال دپاره خپل کوشش وکړئ. انتظامیې سره د عوامو هم فرض دي چې انتظامیې سره ودرېږي او د ثوابې امن یو ځل بیا بحال کړي.